الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ہزار بار بشویم دان بمشک گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بی نامت گفتن کمال بی ادبیس جمل دانایا ہمیں گفتہ ہمیں استدانا رحمتا للعالمین اس نپوئیگم چی تشبیح دی چا سرکڑم دا گل سر ازغدی دسپمی پمخداغنا رب العالمین انگریزی قانون برباد کری آمین خپل قرآن آزاد کړي رکل دی وطن د قادیان بے خو بنیاد کړي رکل دی وطن د قادیان بے خو بنیاد کړي خپل قرآن آزاد کړي درود شریف وای ډېر قابل قدر صدر اجتماع پیر طریقت مد ذل العالی د سټیج باندې یا د عام مجمع کې ډېر قابل قدر علماء کرامو طلباو او په نبی علیہ السلام باندې مینو عام مسلمانانو ورو مولانا صاحب فرمایل چې ستا موضوع ده چې په مسله د ختم نبوت کې د صوابئ د باشندگانو د علماو د عام مسلمانانو څه کردار دی رونو د عیان نه څه بیان دی د صوابئ د علماو د عوامو کردار خدا جلسہ دنو کما مرکزی جلسہ اجتماع په جنابګر کې سالانه کیږي او زما د خپل علم مطابق د هغه اجتماع نه پس لویه عظیمه اجتماع د ختم نبوت زمنګ د قائد د قیادت تلاندې د پسوابئ کې کیږي صوابئ داسې او ذله ده چې دا د علم په میدان کې یو زرخیزه علاقه ده
او صحابہ کے اغا شخصیات ترشبی دی، اغا مشران علماء ترشبی دی چی اغی خالص یواز علماء نو، اغی اولیاء. کتا سو گو رئی دشا منصور مشر شیخ سے نور اللہ مرکدو، دا سابق سے والد محترم، بیا زمان شیخین، بیا دا کڑی مولانا سے نزدو ٹیم کے زمان استاذ دا ٹولو استاذ دا علماء استاذ حضرت مولانا الحمدللہ صاحب نور اللہ مرکدو، چنن دیر افسوس سروائم چه دارو منای مقدا چه دمر عظیم اعتمادا انن مولانا صاحب منصر دے بیدار کی شریک نہ دے. دا لیل علماء بزرگان صحابہ باندې تیر دی او من ټول دغی روحانی اولادیو. د صحابہ علماء او د صحابہ عوام کله چې هم په دې ملک کې د اسلام خلاف د دین خلاف چا آواز پورته کړی دی، نو د صحابہ علماء او د صحابہ عوام میدان تراوتی دی او ترسو چې هغه منصوبه ناکامه کړې نه ده هغه پورې نه د صحابه علما په آرام کې ناستلې دي، نه طلبا کې ناستلې دي او نه عوام مسلمانان کې ناستلې دي. د دې موقع په حواله باندې صحابه چې کوم کردار ادا کړی دی، نو زما یقین سره دا په تمام پاکستان کې چا نه دی ادا کړی. په 1974 کې هغه واقعه چې شو چې پرابوا کې قادیانانو طالبان وجلې او دغی بے عزتی کړي وا، دغی خلاف کې عالمگیر احتجاج شروع، صوبہ په صوبہ باندې، ضلع په ضلع باندې او تحصیل په تحصیل باندې. په دغه زمان کې د صوابئ تحصیل هغه کې صوابئ ضلع نه وه، د تحصیل علماء عوام راپورته شو او دا راپورته کېدو وجه خو یو دا چې ملقي انقلابو، بل هغه وخت کې صوابئ کې زمونږ د سرکاري اسپتال کې یو ډاکټر و هغه قادیاني و. د هغه ډاکټر خلاف کې د صحابه د علماء د قیادت تلاندې حضرت مولانا میان گل صاحب نور اللہ مرکدو چې آغاز جمعیت العلماء السلام امیرو، دغه ډاکټر خلاف کې یو اجتماع شو. د اجتماع نه پس ما د خپل مشرانو ته وویل چې دا خو یو ډاکټر دی قادیانی دی او نن حکومت چې کوم اجتماع ولیده د علماو بیانونه یې واورېدل، نو دا خو یقیني خبره ده چې دا ډاکټر به دی نن د صحابه نه بدلوي. خو ما ورته وی چې زمونږ په تحصیل کې
په ټوپئ کې د قادیانانو مرکز دی او دغه خپل یو پروگرام دی او انتهایی په شور زور باندې هغه شروع دی او هغه وخت کې چې کوم خلک په ټوپئ کې د هغې د قادیانیت سره تعلق هغه هم ډېر با اثره خلک وو. ما د ملګرو ته وایي تاسو د صوابئ جلسې نه پس په ټوپئ کې یو اجتماع مقرر کړي چې په ټوپئ کلي کې د قادیاني خلاف دغه د مردارو عقیدو اظهار وشي او مسلمانان د هغې د دې ناکاره عقیدو نه خبر شي. الله دې د هغې ملګرو چې کوم پکې وفات دي د هغې په مراقب دې الله رحمتونه وروي او زمونږ د علاقې د جمعیت امیر حضرت مولانا شفیع المنان صاحب نور الله مرقده هغه هم ژوندی و. ملګرو اتفاق وکړو او صوابئ کې جلسه مقرر شوه چې کله جلسه وشوه ډېره کامیابه. زما مشرور مولانا عبدالباقي صاحب نور الله مرقده دغه آخري تقریر و. هغه تقریر کې بیچاره د قادیانانو ته یوه هفته مهلت دی یا د ایمان راوړي یا د ټوپئ خالي کړي. په دغه زمن کې د کوټې یو نوجوان و، ما د مسیح د وخت ډېر وشو، هغه سټیج ته راغلی او لوډ سپیکر ته ودرېده. هغه دا خبره وکړه چې زه کله پیدا شوم نو زما په دې یو غوږ کې بانګ ویلی شو بل کې اقامت. د دې مقصد دا و چې زه مسلمان یم او بیا زما والدینو ته خلق مو مبارکبادي ورکړې وه چې مبارک شئ. د هغې مقصد دا و چې زه به بادر یم او زه به زړور یم. هغه اعلان وکړه د سټیج نه چې مهلت نشته او راځئ. د هغې سټیج نه علما، طلبا، عام مسلمانان روان شو او قادیانانو د خپل تحفظ دپاره ټوپئ کې چې کوم دغې جوماتو د هغې د پاسه هغې 50 کسان ټوپکمار کېنولي وو او 500 روپۍ روزانه به یې هغې ته مزدوري ورکوله. او دا خو د دین حفاظت الله کوي. هغې کسانو سره موږ رابطه قایمه کړه. هغې وی چې تاسو بې خوفه راځئ، موږ تاسو باندې ډز نه کوو. او دغه وفد دغه جلوس لاړ شو او د هغې قادیانانو جومات باندې او دومره کمزوري وه چې دا جومات مشترک و، مسلمانان به پکې هم ولاړو مونځ به یې کوو، قادیانیان به هم ولاړو. په جمعې کې به قادیانان دننه و، مسلمانان به برنډه کې وو. اړ کې به قادیانان برنډه کې وو، مسلمانان به بهر د توتانو لاندې ولاړو. هغې جومات ته موږ لړو او د پاسه نه یو ګرنیټ رالی، دا ټوپئ یو نوجوان پکې د دې ځای نه کته ولګېده. د صوابئ عوامو علماو دا د قادیاني سره لاس په لاس باندې مقاب جهاد کړی دی. ورې ما ځکه تاسو ته ووایي چې انشاءالله د سالم پاکستان کې به داسې نه شي وي چې د قادیاني سره آمنے سامنے لاس په لاس باندې چا جهاد کړی وي. دا اعزاز صرف او صرف یو د صوابئ علماو ته، د صوابئ طلباو ته
او د صحابه عوامو ته دا حاصل دی. بیا د جماعت شاته د هغې غټه لایبرري وه، موږ لړو هغه وخت کې زه هم نوجوان وم، موږ لړو د هغې هغه کتابخانې ته هم لایبررۍ ته اور ولګو او هغه اور تجاوز وکړو، پاسه کوټو باندې سوپیا کې وې واښه و لرګي و، هغې اور واخیستو او هر وخت کې د پاکستان حکمرانان اول نه تر دې وخته پورې دا د قادیانانو حامیان دي او د دې ملګري دي. حکومت په خپل تحویل کې قادیانان هغې ته بورکې اچولې وې او د زنانو په شکل باندې هغې حکومت د ټوپئ ډاخانې ته ننباسلي وو او پټ کړي وو. بهر لحاظ موږ چې کله راتلو جلسې دپاره د یو هفته مخکې د صوابئ چې کوم ایزي صاحب و هغه ما پسې یو سپی راولېږه چې ته سبا صوابئ ته راشه. زه لاړم، ما ته چې مولانا تاسو جلسه کوئ او موږ ته د CIA راپورټ دی چې د ګندپ نه به څلور ټرکه وسله چې دی دا راځي جلسې ته. ما ته یې صاحبه زه تا نه تپوس کوم چې ته د تحصیل مشر یې، تا سره څلور ډاټسنه وسله شته چې موږ سره څلور ټرکه وسله ده. ما ورته وی چې موږ نه جګړې کوو نه جنګونه کوو، زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه په ناموس رسالت باندې حمله شوې ده او موږ د هغې دفاع کوو. هغه ما ته وایي چې ولې مولانا زه تا ته مسلمان نه ښکارېږم؟ ما ورته وایي زه تا د خپل ځان نه ښه مسلمان وینم. هغه ما ته وایي زه یې په ښځو یې راولګئ او ازاده کړ جلسه وکړئ. تاسو چې کوم طریقه باندې جلسه کوئ تاسو جلسه وکړئ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، علماء حق، علماء دیوبند، علماء صوابئ. بیا موږ چې کله جومات کې دا واقعه وشوه موږ چې رادو ځان سره درو خو چرې هم نه وایو، کافي تعداد کې اسلحه موږ راغستې وه دا سره، هر چا سره وه د هغې وخت مناسب وسله موجوده وه، خو لار کې حکومت ناقهبندي کړې وه، موږ نه یې هر څه اخیستي وو. چې کله جنګ ونښته د صحابه د ټوپئ زوړ هسپتال چې دی دغه ځای کې د قادیانانو یو کور اوس هم شته، هغه کور موجود دی. موږ سره هېڅ هم نه وخه د پیغمبر علیه السلام معجزه ګورئ او چې کله د پیغمبر علیه السلام په ناموس ته غیرت وکړي نو بیا د خدای غیرت ته ګوره. زه هم او زمونږ د محلې حاجي صاحب و حاجي امیر شاه صاحب الله دې وبخي، هغه دغه ټیم کې د کوټې نه چانه یو تماچه راوړې وه درې واله او ما سره د یو ټال باندې رادونو د پلوس یو ډانګ مې راغوستی و. موږ دې کور ته دواړه دننه لړو او په دغه کور کې پاسه د چت ته پاسه باري وه د پړو، هغې باندې یو قادیانی و یو د هغې قادیاني وراره او هغه تره سره یې پنځه ټوپک و، وراره سره یې جرمنۍ تماچه وه. تاسو په الله یقین وکئ چې زه هغه حاجي صاحب دواړه د هغې لاندې ولاړو تر 3 پاو پورې هغه ټوپک استعمالو، هغه ډز نه کوو، هغه تماچه هغې استعمالوله، هغې ډز نه کوو. 3 پاوه موږ دواړه
پاکور کې ولاړو هغه سره موږ دې انتظار کو چې دې به کته راکوشي نو موږ به سره عمل وکړو. دې کې د ګندف نوجوانان رالل مخامخ یې ورډپو هلته نه ډزې شروع شي دا وارې دا طرفې په کوټې د پاسه ولګېده او وارې داسې ولې سنډاو هغه چې وارخطا وه اوس په کته راګوزېده لا اله الا الله محمد رسول الله چغې والې بیا ماته ملګرو نور ملګري راوسه ماته ویل الله جي هغې خو هغه کلمه وایي ما په بچی را لګوي کار کلمو وخت نه دی ولئ هلته کس هغه سره چایز ټوپک د سینې ته ولا ونیسه داسې وینوسته لکه امبر سرای میخه چې وغورځوی بیا دا قادیانان په شکرای کې د دې بنګله دا اوس موجود ده دې تقریبا ټول هغه ځای ته جمع شوي وو زموږ د ګندف نوجوانان ماخستن وواجې هغې دغه ځای باندې د حملې په اراده باندې رالل یو هلک هغه ځان سره بمونه وتړل وحید الله شهید نومې و او په دې غرض باندې ته چې د بنګلې خواله ځم او دا بنګله الوزوم ځان به م والوزوم بنګله به م والوزوم هغې پاسه نه ډزې وکړې هغه شهید شو او ورسره زموږ د کلي یو دوه کسان دا زخمیان شو. حکومت د جلسې د ختمېدو نه او چې کله خبره لږه سړه شوه نو بیا د دې ملک او زموږ د علاقې پولیس راغلی ما پسې ورنټو مولانا ګلفام شاه صاحب پسې ورنټو ډېر راتلل به خو لاس یې نشي چولی د ګنده خو ډېره ناکاره وده زه جمعې ورځ وه غسل مې وکړو جومات نه راوتم او تقریبا یو 30 کسان پولیس داسې ما ته لس ګزه کې ولاړو هلته زموږ د کلي یو هلک و اجمل خان نومې و هغه نه تپوس وکړو چې مولانا عبدالھادی و کوم ځای هغه راته ویل زه خو نه پېژنم هلته مخامخ ولاړو ویل لکه ستاسو د کلي ځای نه یې پېژنې یاره موږ خو ملا ته نوم نه اخلو موږ خو لالاجي او کاکاجي وایو نو زه د خوا کې ولاړو ما خو برلحاظ دا صوابئ مسلمانانو او د صوابئ علماو د قادیاني جنازه دار صوابئ نه دا وباسلې ده ګورې نن کا د ټوپئ نه یا د صوابئ نه د قادیاني جنازه وته ده نه دا د صوابئ د علماو د لاسه او د صوابئ د طلباو د لاسه او د صوابئ د غیورو غیرتمندو مسلمانانو د لاسه نن هغې د الله په فضل باندې هغې در په در شوي دي کورونه او جایدادونه هر څه خرڅ کړي دي او د ټوپئ نه الله د هغې بنیاد ختم کړو دا تصور نشه کېدی ما د جمعې ورځ باندې کلي کې ما تقریر کو او د جلسې دپاره مې خلکو ته ترغیب ورکو د دغې محلې یو کسو دغه خپل وروڼه قادیانانو د جمعې ورځ باندې زموږ جومات کې موجود و ما ته هغه خبره کوله وایي زه د دې قادیانانو مشر ته لړم ما چې باچا صاحبه یا خو مسلمانان شئ یا ټوپئ نه وځئ ما د علماو خبرې واورېدې ستاسو خیر نشته هغه ما ته جواب کوي چې پاګله زما د پیغمبرۍ نمبر دی اوس زه پیغمبر کېږم رز ده که دوه ده ما ورته پیغمبر به شي کې خیري ته د مسلمانانو مخې ته راشي نو بیا به ته پیغمبر شي رونو دا قادیانۍ بس کوم زه دا قادیانۍ او ګنده دغه عقاید که تاسو ولیدل د
ٹوپئ کې څو کتاب زما لاس ته راغلي بیا خو مې د سیند ته وغورځول مې هسې نه کتابخانه کې پاتې شي بیا خلک وروسته وایي دا چېرته قادیانۍ او که څه و هغې کې یو خط ماته میلاو شو هغه خط کې لیکلي وو چې د مرکز نه د ټوپئ په قادیانیانو باندې په جماعت بزرګه باندې وره د الفاظو په جماعت بزرګه باندې سالانه 7 लाख روپے خرچه ده 7 लाख هغه وخت 7 کروڑ وره او چې جماعت بزرګه دا په ټوپئ کې ترقی و نه کړه او که تاسو دغه خرافات واورېدل یو کتاب کې لیکلي دي بیا چې ما باندې لکه د ښځو حیض هم راځي د دې پیغمبر هغه وایي چې ما باندې لکه د ښځو حیض هم راځي دا هم پکې لیکلي زه کله کله حامل هم ګرځم ما یې روز دنه دا تپوس پکار دی چې حیض راځي نو حامله خو به خامخا ګرځي خو دا حمل د چا نه دی دا تپوس ته پکار دی چې دا حمل د چا نه دی رونو دا د دې هغه پیغمبر دی او زمون ملک زمون حکومتونه په هر دور کې د قادیانی حمایت کوي ملګرتیا کوي دا څه شو که ظاهر میدان ته نه راوځي نن په دې ملک کې قادیانی ته مکمل سپورټ دا د حکومت د لاسه حاصل دی او خاص کر موجوده حکومت دا خو د هغې سرپرست دی او نن تمام قادیانان هغې ته د ده حمایت حاصل دی موږ نه په پاکستان کې داسې وزیر اعظم تسلیماو چې هغه د ناموس رسالت د تحفظ دشمن وي او د هغه خلکو ملګرتیا کوي چې کم خلک هغه د ناموس رسالت مخالفت کوي او دی دغې پشتپناهي کوي موږ وایو چې خدای دې ورته هدایت وکړي او که هدایت قسمت کې نه وي نو خدای دې پې د چرګانو مرض راولي الله دې تباه کړي بر لحاظ او ګورئ یو معجزه تر د نبي اسلام بل اخیم سار د 9 بجو نه وارې جون میاشت وغیرہ 9 جون باندې دا واقع شوې ده سار 9 بجو نه وارې تر ماستانه پورې موږ دې نور کې منډې تړلې سرتور سر خو چا د اوبو مطالبه هم نه ده کړې چې موږ له اوبه راکړې نو څوک تږي شوي دي دا د نبي علیه السلام معجزه وه اوس آخر کې تاسو ته وایم چې دا میدان جنگ به یو ځل جوړېږي دا میدان جنگ به یو ځل جوړېږي تاسو به څه کوئ بس آخر کې دا وایم چې د ملک وزیر اعظم موجوده حکومت دا دې واوري چې که چېرته په دې ملک کې د ناموس رسالت د مخالفینو تایید کې دي نو دا تمام مسلمانان به زمونږ د حکومت خلاف کې میدان ته راوځي او هغې پورې به موږ په قلاره نه کښېنو چې تر څو د دې حکومت تختم اړولی کړی نه ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند لبیک 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 حرمت رسول پر حرمت رسول پر عاشقان مصطفیٰ اسیران مصطفیٰ شہدائے ختم نبوت نعرہ تکبیر بس موږ د خپلې زندګۍ فیصله کړې ده دا علماء دیوبند او د هغې پیروکار ستاسو غوندې غیرتیان مسلمانان هغې دا فیصله کړې ده یا به په دې عمل کې د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام قایمیږي او یا به موږ دا خپل بدنونه قربانو تر منځ بله لار نشته بس